بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو زمونږ استاد نننی درس ده لکسیون 59 یعنی 59 درس د 59 سپیل buchstabieren داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس دلته وایي چې verbinden Sie یعنی verbinden وصل کوي زی یعنی تاسې یعنی دغه جملې سره وصل کوي. ښه ګورئ دوستانو مثلا شروع کوو دلته وایي چې محبه مالت کنه محبه رسم کوي یا محبه رنگي کنه یو شی مثلا رنگولو ته هم وای او یو سړی ته استفاده کوي ګورل ته نوم مشخصه شوی محبه مالت یعنی محبه رسم کوي یا رنگولو ته هم وای که چیرې ورته وای مالت یعنی محبه رنگ کوي چې رنگي بیا غشي هم ورسره کوي. ښه اوس مثلا په دې ځای کې وایي چې مثلا دا تاسو وصل کوي دلته وصل رنگ دا خط راغلی دلته چشته مالنته یعنی مطلب چی شده ګوري دوستانو په هغه کې 58 درس کې هم موږ تاسو ویلې د دې په اړه کې څه خبرې وکړي او اوس دلته بیا وایي ما ګوره محبه مالت یعنی محبه ته دا خبره مشخصه شوی مثلا دا دلته نوم اخصل شوی دا نوم مشخصه ده محبه رسم کوي یا محبه رنگي کنه مثلا د دوړو ته غور کوي. اوس د دې جملې اصل نوم چی شده آفرین د دې په دغه مطلب باندې ده یعنی دا مالت چې دا اصل کې څه ده ځکه کچره ته د مالت استعماله ځان ته استعماله یا چې زرنګوم یا رسموم کنه بل رسمي یا غیر رسمي یا مونږ رسمو یا غوی رسمي کنه دا بیا مونږ تاسو څنګه وایو نو په دغه حساب باندې د دې جملې د اصل جملې بعد معلوماتو کو نو اصل جمله ده دلته مالن یعنی محبه مالت محبه رسمي او دلته اصل جمله ده مالن یعنی رنگول یا رسمول. چې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس نور مخکې دلته سیده ځو. ښه وای علي تلیفون کوي د تلیفونیرت اصله جمله څه ده دغه ده تلیفونیرن. اوس چې کو تلیفونیرن ته خط راکشو دلته خو دا ټکي سکه پټي دلته وګورئ دا دغه تاغه کو دا به دغه ځانه خط ورکو وای کټ به ورکو یا به تاو کو. ښه دا د تلیفونیرت یعنی علي تلیفون کوي. اوس د تلیفونیرت اصله جمله ده تلیفونیرن. ښه اوس دلته د بل طرف کوزیږو دلته وایي چې نادا نادا ګډیږي د تانست اصله جمله څه ده دغه ده تانسن یعنی ګډیدل دلته دا مشخصه شوی ګډیږي څو ګډیږي نادا ګډیږي. ښه اوس دلته دا خط کشو دی او ته کوم یو ته دغه ته تانسن یعنی ګډیدل. ښه په دې ځای کې وایي چې کریم لیکي کنه. اوس د دې شرایبت اصله جمله څه ده شرایبن یعنی لیکل دلته دا شرایبت یعنی لیکي څوک لیکي یا چې لیکي کنه هغه بیا وروسته هغه کوي یعنی شرایبت لیکي څوک لیکي کریم لیکي کنه کریم شرایبت یعنی کریم لیکي. اوس دا کشو د خط دا یعنی شرایبن یعنی لیکل. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس د بل طرف کوزیږو پنځم ته دلته وایي چې نام مخت هاوس اف ګابن نام کوي کورنۍ کار. ګورئ دوستانو مثلا ما خو تاسو ته د دې په باره کې مخکې ویلي خو دلته به بیا درته وایم مثلا موږ تاسو وایو کنه نام لیکي کورنۍ کار یا زه لیکم کورنۍ کار کنه مثلا دوی وایي کوي خو خیر په دې ژبه کې البته داسې راځي نو ځکه همدغه جملې پورې هغه کوو یعنی موږ تاسو بیا نه وایو چې لیکي وایو کوي ځکه دا مخت جمله ده دلته. یو دومره خبره دلته دا ده چې دلته دوه جملې دي. اوس آیا د دې مطلب کوم یو ده مثلا د کومې لپاره موږ دلته خط راکشو آفرین دغه مخت یعنی کوي. اوس دا چې کوي د دې اصله جمله څه ده دغه ده ماخن یعنی کول. ښه نو اوس دې ته خط راکشو دې ته دغه ذاته خو لیکن دا هغه مربوط د دغه ځای کېږي. ښه ماخن یعنی د دغه جملې او د دغه هغه ده. ښه امیدوارم پوه شوي یئ. نو دلته وایي چې سلما ترویمت یعنی سلما خیالینی یا خیال پلو وکي کنه مثلا دا ما تاسو ته ډیرو ځایو کې علم دي اوس هغه کو ده. اوس د دې ترویمت اصله جمله څه ده ترویمن دغه یو ده ترویمن. ښه اوس چې کو دې ته خطر راکشو ترویمن. اوس راځو اوس دلته د بلې ته مثلا دلته وایي چې لیانا singt Aisha singt auch کنه
لیانا آوازخانی کوي یا غانا وایي عایشه سینگت auch یعنی عایشه هم غانا وایي کنه مثلا پښتو کې دا جمله بیا دلته راځي عایشه هم غانا وایي یا آوازخانی کوي یا عایشه همچنان یا نه مغه سیده عایشه هم غانا وایي یا آوازخانی کوي اوس د دې سینگت دغه دو جملې چې دغه چې دي کنه د دې اصله جمله څه ده دغه ده سینگن یعنی دغه اصله جمله ده اوس دې ته خط ورکشيږي چیا اوس د بل ته راکوزیږو دلته وایي چې ماریا راوخت ماریا سکي یعنی ماریا سیګریټ سکي کنه هغه سیګریټ نوم دلته نشته ده ماریا سکي ماریا چې سکي ګوري دوستانو یو خبر بل ته بل مو کو د دې په اړه کې مم درته مخ کې ویلې دي خو دلته بیا وایي راوخت مثلا دا چې د یو دود ده ښه لکه په انګلیش کې وایي سموکینګ یا مثلا سموک دود کنه البته داسې ورته وایي نو دا راوخت چې دا کنه دود ته وایي کنه بیا چې مثلا اصله جمله داسې په مخکینی درسو کې ماریا راوخت eine سیګریټ کنه داسې جمله وایي نو بیا د نوم سره اخلي چې یعنی دغه دود وایي کنه کچیر چلم وایي کنه بیا د چلم نوم سره اخلي خو خیر په دې ځای کې اوس مثلا موږ تاسو د دې جملې اصله جمله زده کوو لکه راوخن اوس مثلا ماریا سکي کنه چې سکي او هغه د راوخت اصله جمله چې ده دغه د راوخن اوس دې ته موږ تاسو خط کشو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ سره د خبرو کې کته ورته سړی نه ژبه بنديږي امیدوارم تاسو پوه شئ یا دلته وایي سیتا ترینکت یعنی سیتا سکی ترینکت یعنی د ترینکت د سکلو اصله جمله چې ده ترینکن چیرې ده دغه ده ترینکن اوس دې ته خط کشو یا دغه ده شو ترینکن امیدوارم دوستانو تاسو زما په دې خبرو باندې پوه شئ اوس چکو اوس دغه یو ویني دا چې د په دې ځای کې ګورئ دوستانو دا دغه ترتیب مثلا دلته خطونه داسې سره لیکل شي په دې ترتیب باندې د سرازي وز د خطونه کته پورته لاړ کنه په دې حساب باندې دا د تیار ترتیب کړي چې مثلا زموږ اساسي وخت ضایع نشي او دا خو چې په نور شاتنه درسو کې لکه کوم درسونه چې موږ تاسو ویل هغه شاته پاتې شو کنه په هغه درسو کې مې د شروع مثلا داسې لیکل سره کړي دي نو کولای شي چې تاسو کچېره زما خبره پوه شئ نه هغه وګورئ مثلا دا غسي د دې ترتیب د لکه دا وګوري دا اولنۍ چې دا د سره مثلا راغله دلته د لیکل شوی مثلا دا دوامه چې دا سیده د اش سره مثلا دا داسې په دغه ترتیب باندې امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ اوس لاندې راکوزیږو اشیا دلته وایي چې ویر مخت واس ویر یعنی څوک مخت یعنی کوي واس یعنی څه یعنی څوک څه کوي دلته وایي شرابن زی زت سه یعنی شرابن ولیکي زی تاسي زت سه یعنی جمله کنه یعنی ولیکي چیرې ولیکو ګوري دوستانو دغه ته لیکو یو دومره خبره ده چې څنګه ولیکو څه حساب د پاره دا وګوري دغه ته تیګانیم دي او دغه ته جملې دي ښه نو ځکه دا دلته اوس د نمونه دي کنه چې دغه خلکو دغه کار کاو کنه دغه د هغه ته استفاده کو اوس دغه تیور سره استفاده کیږي تیګانې خو ګوري دوستانو چې دلته تیار لیکل شوی او صرف دا جملې لیکو ښه دلته وایو چې دې جملې دی نه خو یو را واخلو خو لیکن بعد موږ تاسو دوستانو لګ هغه مخکینی درسو تم هغه وکړو خیال وساتو ځکه چې هغه ده چې په کې موږ ته یادی کنه دلته اوس داسې مشخصه نه ده چې څوک څه کوي کنه اوس به د دې ځانه د خط او مخکینی درسو ته توجه کو دلته وایي چې عایشه اوخ یعنی اوخ یعنی څه یا په مخکینی درسو کې و عایشه اوخ یعنی څه عایشه سینگت اوخ کنه یعنی عایشه هم غانا وای نو دا غلطه وګورئ ته دو ځای دي دا یو ځای دغه لیکل شوی ده دا دوم ځای پاتې ده دا خطونه چینی دوستان د ما په پنسل باندې کړیو کچېره د ماتې پکړیو دلته دغه رنگم د دې ځای پاکې ده ښه امیدوارم تاسو پوه شئ ښه عایشه سینگت اوخ کنه یعنی عایشه هم غانا وای سینگت دا څنګه لیکو تی خو دوستانو تاسو دلته یې نه چشته ده ښه او بس اوس راکوزیږو دی بلته نام هاوس اف گابن یعنی نام کورنۍ کار یعنی نام چی کورنۍ کار آفرین دا غره ده مخت
مخ دلته مخ ده تی خو دلته شته باید دوستانو تاسو پوه شئ زما په خبره مخ اوس دلته مخ لیکو تی خو اسینم دلته تیار شته ده ښه اوس په د بل پسې راکوزیږو دلته وایي چې کریم چې آفرین کریم شرایبت کریم یعنی لیکي ښه شرایب لیکو تی خو دلته شته ده ښه اوس د بل پسې راکوزیږو دلته وایي چې محبه چې کوي آفرین محبه مالت دا وګورئ دلته دوستانو مال شته ده تی بیا دلته تیار شته ده شتون لري مال لیکو تی شته ده مالت کیږي دا امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه دلته ده علي مخکینی درس هم که هغه وکړئ او که دې ځای ته هم هغه وکړئ وګورئ تلیفونیر هغه ده تلیفونیر ده اوس تی دلته شته ده چې شي تلیفونیرت اوس دلته لیکو تلیفونیر لیکو ځکه چې تی دلته تیاره شته ده ښه امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شوي اوس چې کوو اوس دې لاندیني هغه ته راکوزیږو په دې ځای کې وایي چې nehmen Sie die Satzmaschine machen Sie Sätze mit T am Ende یعنی څه nehmen یعنی واخلی nehmen یعنی واخلی Sie یعنی تاسې د Satzmaschine یعنی د لیکلو ماشین یا د ریکارډ کولو یا د ټیپ کولو مثلا دوستانو داسې راځي هغه ماشین ماخن یعنی وکي زی یعنی تاسې زت یعنی جملې وکي کنه جملې جوړې کوي میت یعنی سره ته د تی سره جملې جوړې کوي ښه ام اند یعنی په اخره کې یعنی مطلب دا چې د تی په اخره کې راشي او د مثال په تور باندې یو جمله دلته ورکړې ده چې علي تلیفونیرت یعنی علي تلیفون کوي کنه او ګوري دوستانو تی د دې سره ګډه لیکل کی خو لیکن په دغه ځای کې تیار راکړي چې تاسو باید دغه ستې په اخره کې راولي ښه امیدوارم دوستانو تاسو د دې درس په مطلب باندې پوه شئ ډیر اسانه درس و دراتونکو درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چیز دا خو